وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. درشتم پارا سورة الصافات 164 نمبر آیت تے یو سلسلور شپیتا. په ابتدا د سورت کې الله رب العالمین د ملائکو عجز او محتاجی ذکر کړي و، بیا د پیریانو عجز هغه بیان کو، بیا په مین د سورت کې د شپږ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات ذکر شو. واقعات نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسی ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام، چې دا ټول په انعامات او احساناتو کې الله ته محتاج او داغه بندګانو. بیا الله رب العالمین رد ذکر کو په مشرکین بالملائکه باندې، چې بعض خلک داسي او چې هغه به د ملائکه باره کې ډېر غلط عقیده ساتلې، ویل به چې دا زنانه دي، دا ملائک د الله لونه دي، دریم دا د عبادت حقدار دي. باغ باندې رد ذکر شو چې دا خلق ځان د پاره نارینه اولاد ثابتې او الله لره لونه غواړي. بیا ذکر شو چې دا ټول درو خبرې دي، انهم لکاذبون. کتاو سره په دې خبرو باندې څه دلیل منزله چې آسمانی کتاب نو هغه پیش کړي. بیا الله رب العالمین رد ذکر کو په مشرکین بالجن باندې، کم خلکو چې د پیریانو بندگی کوله، نو پیریانو باره کې به دوه ناکاره عقیده ساتلی. یو به دا خبره کوله چې دا پیریان دا د الله سره شریک دي، الله د خیر مالک دی او پیریان د شر مالک دي. دویم به دا خبره کوله چې الله پاک د دې پیریانو سره د نسب رشتہ کړی ده. نو دا غلط خبرې به الله رب العالمین طرف ته منسوب کولی. نو هغه جواب وشو که چرته پیریان د الله رشتہ دار و نو ولی الله جهنم ته بیابوزي. اوس په دې آیاتونو کې الله رب العالمین دلیل نقلی ذکر کوي د ملائکو، چې ګوره د ملائک په خپل اقرار کړی دی چې مونږ خدای الله بندگی کو، مونږ د الله عبدیت کو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او د نور فرشتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو څو خبرې کړې وي چې ته د خلکو ته زمونږ په باره کې وایا. هغه خبرې قرآن کریم مونږ ته دلته را نقل کړي دي چې جبریل علیہ السلام او نور ملائکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه ویلي، نو الله دلته را نقل کوي. نو هغه کې یو خبره دا وه، وما منا الا له مقام معلوم. د ملائکو نبی علیہ السلام ته ویلي چې وما منا، او نشته دی زمونږ نه هیڅوک، الا مگر له هغه د پاره مقام معلوم، زید ودرېدلو معلوم دی. دا د ملائکو چاته ویلي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چې په موږ کې هر ملک هر فرشته چې کوم ده نو په اسمان کې د هغه د پاره یو معلوم زید الته ولاړی د الله عبادت او بندگی کوي. مخکې موږ حدیث ذکر کړو، ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا اسمان چې کوم دی دا چغارې کوي، چغارې او وحق لها، او لایقم د چې اسمان وچغیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې ټول اسمان کې د سلور غوتو برابر ځای خالی نشته، چې صرف دا سلور غوتې پکې سړې کیږي. په هر ځای کې د الله یو فرشته ولاړه، الا ملک واضع جبهته ساجدا لله. هر ځای کې ملائک ولاړ ده او د الله رب العالمین عبادت او بندگی کوي.
یعنی دا ټول اسمان د ملائکو د عبادت نه دی ډک دی. نو چې داسې ملائک چې د الله بندگی او عبادت کوي او الله ته هر وخت سر لاس په نامه باندې ولاړی سر به سجودي، نو دا د الله سره شریکان کېدی شي؟ نشي شریکان کېدی. دویمه خبره، عبادت په څه طریقه باندې ملائک کوي؟ نو وإنا لنحن الصافون، د ملائکو ویلي یقینا مونږ صفونه جوړو. سړی چې مانځه ته ودرېږي نو په څه شکل به ودرېږي؟ صف به جوړی که نه. لکه مخکې صورت ابتدا کې ذکر شوي والصافات صفا، او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای تاسو چې کله مونږ کوئ نو داسې صف جوړوئ لکه ملائک چې جوړي. نو صحابي تاسو که کیف تصف الملائکه عند ربي، ملائک د الله په حضور کې څنګه صف جوړي؟ موږ ته خو پته نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یتمون الصفوف الاول، ملائک چې صف کې ودرېږي نو اولنې صف ډک چې دې کې خالی ځای نه بیا پسې وروستو بل بیا بل په دې طریقه باندې. زمونږ ستاسو د مونځ هم دا طریقه ده که اول به ګوري چې جومات ته راشي چې اولني صف کې ځای وروستو به نه ودرېږي، هلته به ودرېږي، چې ځای نه نو بیا وروستو ودرېږه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویتراصون فی الصف، ملائک چې په صف کې ودرېږي د یو بل سره جخ جخ ودرېږي، یعنی د یو بل سره خپې د خپو سه اوږې د اوږو سه لګي. موږ او تاسو چې مانځه کې ودرېږو ته به که د یو بل دشمنان دي، یو هغه ځای کې ولاړي او بل هغه ځای کې ولاړي، لویه فاصله پیدا کړي. نه د مونځ طریقه داره په جمع چې ودرېږي یو بل سره به بالکل نږدې نږدې جخ جخ به ودرېږي. نو ملائک چې عبادت او بندگی کوي نو په شکل د صفونو کې خپه دې مونځ کې څه وایي؟ وإنا لنحن المسبحون، یقینا مونږ تسبیح ویونکي. څنګه چې مونږ تاسو په مانځه کې د الله حمد و ثنا ویو قرنګ ملائکه وایي. وما منا، او نشته دې زمونږ نه یو ملک الا مگر له هغه دپاره مقام معلوم، زید ودرېدلو معلوم دی. وإنا لنحن الصافون، او یقینا خامخا مونږ صفونه جوړو. وإنا لنحن المسبحون، یقینا خامخا مونږ تسبیح ویونکیو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. السلور آیاتونو کی الله رب العالمین زجر ورکی دغه مشرکان و خلقو دا د ملائکو عبدیت او بندگی ذکر کړه. سورۃ فاطر کې تیر شوی کته واستیادی مشرکین مکه ته چې پته ولګی دا چې يهودو باندې الله تورات کتاب نازل کړو، نصاراو ته الله انجیل ور کړو. نو واقسم بالله لئن جاءنا نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، دا آیت سورۃ فاطر کې تیر شوی. نو دوی قسم وکړي چې زمونږ د الله په ذات قسمی که موږ ته الله نبی راولېږو هغه کتاب ورکړه، داسې کتاب چې په هغه کې ذکر من الاولین د مخکینو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقعاتی. نو موږ بم په دغه نبی په دې کتاب باندې بسکو ایمان برو. الله وی دا تمنا ما پورا کړه، نبی علیہ السلام امراله او هغه کتاب هم سور کو قرآن، لیکن فکفروا به فسوف يعلمون. دوی هغه خپل خبرې نیسته و تختیدل، ایمان ور باندې بیا رانوړو. نو دا پته ور د زورن الله ذکر کوي. وَإِن كَانُوا يَقِينًا وُدْوِي لَيَقُولُونَ خَامَ خَوَيْلْ بَيْ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا، کاش کوي زمون سره یاداش من الاولین د مخکینو، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لَكُنَّا نُشْوَي بَمُنْغ بندگان د الله تعالی بچ ساتلې شوی د ګناهونو نه. نو قرآن امراله نبی امراله نو فکفروا بی، نو دوی انکار وکړه په هغه سره، فسوف یعلمون، نو زر دی چې دوی به پوه شي. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون.
زورن ذکر شو مشرکین ته وس الله رب العالمین تسلی ورکي اول نبی علیہ السلام ته بیا پکې دا ټول مؤمنان شامل دي الله تسلی د دې خبره ورکي چې پیغمبر ته به نه خپه کیږي څنګه چې ما د مخکې رسولانو سره امداد کړی دی څنګه چې ما د مخکې د رسولانو د امتونو سره امداد کړی څنګه چې ما مخکې رسولانو او داغي امتونو ته په کافرو غلبه ورکړي د قرنګ بتالم در کوم دې ته وي تسلی ولقد سبقت او یقینا مخکې شوی د کلمتنا وعده زمونږ لعبادنا المرسلون د بندګانو زمونږ رسولانو سره سبقت وي مخکې ته کلمتنا نه مراد وعده د الله ده الله وي ما د مخکې خپل بندګانو رسولانو سره وعده کړی و د سو وعده انهم یقینا دوی لهم المنصورون دوی سره امداد کې دیشي الله دا وعده ما د ډیر مخکې نه خلکو سره کړی چې تاسو زما دین بیانوي زبر سره سکوم امداد په دې سوال لازم دا سوال زده کوي جواب هم زده کوي سوال ور باندې دا راځي چې الله وي ما د دې رسولانو سره وعده کړی چې زه تاسو سره سکوم امداد نو بیا خو قرآن تقریبا لسو آیاتونو کې ذکر کړی دي چې ډیر انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خلکو څه کړی دي قتل کړی دي کنه وجلی دي خاص کر بنی اسرائیل خو ډیر زیات وجلی نو څنګه الله و زبر سره امداد کوم به ولې دي خلکو دا وجلی دي دا سوال جوړیږي کنه د سوال جواب دا دی تفسیر قرطبی د حسن بصری رحمت الله علیه نقل کړی دي چې یو رسول دی یو نبی دی د کې فرق یو رسول دی یو نبی دی دا وعده الله کړی دا مرسلین ذکر کړی د رسولانو سره نبیانو سره نه دا کړی رسول هغه چاته وي چې دته الله نوې شریعت او کتاب ورکړي لکه موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا چاته چې صحیفه وغیرہ ورکړي شي نوې شریعت نوې کتاب دې تسویل کیږي رسول نبی هغه چاته وي چې د دې نورو په شریعت باندې را روان نو یو رسولم چانه دی قتل کړي نو الله خپل وعده څه کړی دا رښتینی کړی دا د جواب دی بل وان جندنا لهم الغالبون یقینا لخر زمونږه دوی بغالبای نو لخرونه مراد رسولانم دی او عام مؤمنانم دی الله دوی ته بز غلبه ورکوم په کافر باندې اوس تسلی ورکوي نبی علیہ السلام ته چې ټیک د امداد برازي خو لګ وخلی کنه فتول عنهم مخواړه ود دوینه حتا هین تر یو وخت پوري وابصرهم او ګور دوی ته فسوف یبصرون زر دې چې دوی بم ګوري الله و نبی دوی له ملګ مهلت ورکړي بس تم انتظار کو دوی هم سکی انتظار وکړه ګور د مخړولو مطلب دا نه دی چې پیغمبر ته و چې به دین ورته نه بیانې نه تولی دا معنی نه دین بیان دا خو به نه پریدي سړی د دعوت کار به جاری ساتي مخ به د سنه اړې کدا خلق تا پسې ردی بدی وي آزاد تکلیف درکې نو سپروا و غیره مسا خپل دین بیان جاری ساته افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون اوس دی کی کله چې ذکر شو چې الله او پیغمبر زبستا سره مدد کوما انتظار وکا مشرکین مکه او مسخري او ټوخي شروع کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویل کله به الله مدد تاسو لراضي او کله به الله رب العالمین امداد کوي کله په مونږ باندې عذاب راځي نو الله په تور د زور نه وي افبعذابنا آیا عذاب زمونږه یستعجلون دوی په تلوار سره غواړي الله و دا خلق ډیر جلتی دي چې دوی عذاب ته په انتظار ناست الله وی واورا فاذا نزل بساعتهم نو هر کله چې نازل شي بساحتهم په میدان د کورونو د دوی ساحه عربی کې د کور د صحن ته وي دنه چې کوم صحنی د عربی کې ساحه الله وکله چې دا عذاب زره دوی په د کندراتو په کورونو راولېګم فساء نبد صباح المنذرين سبا د ير ورکړې شو خلقو ور دلته سحر ذکر کو اشاره د دې ته چې عام عذاب د الله سټیم راضي سحر ټیم کې راضي زکه سحر ټیم کې راضي
چې په دې وخت کې دا کم چې منکرین خلک دا ودی کنه دا کم چې دنیا پرست خلک او د ساري د منځ غم فکر ورسنه نو دا ودی 9:10 بجې را پاسي نو دا کافر او مشرک انسان هم دی وخت کې ودی او پروت نو چې د غفلت په حالت کې نو الله په عذاب را ولويسته سکی راګيري کې لکه د لوط علیه السلام ته الله وی ته د شپې وززا سار په دی باندې عذاب را روان دي نو دا ټیم اصل کې د غفلت ټیم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی د سحر په دې ټیم کې رزق تقسیمیږي سحر دا ټیم نه کله چې سړی منځو کی په دې وخت کې الله رب العالمین د انسانانو رزق تقسیموي او یو سړی پروتي په کټ کې اوړي راوړي منظم ونه کی نو د دې رزق نه بده محروم پاتې کیږي کنه اسه کچرته اعلان وشو چې سحر 4 بجې په تخبه کې یو تروړه وړه اسه ور کوي یا 1 کیلو غوخه تقسیمیږي سم خیال دی نر او خزی بوله خوشی سار 3 بجې په پاسی ولته په پلین کې ودري او الله وې زه د سحر په دې ټیم کې رزق تقسیموم د انسانانو دی وخت کې زه د رزق تقسیم کوم نو چې ته ودی تعالی به سر رزق به درکې نو سحر وختي پاسې د جمع سمونس کوي خپل بچیم پاسوي خپل خزو ته موای چې سحر وختي پاسې تجربه وکي کم سړی چې سحر وختي پاسې د جمع سره منځو کی نو د ټول ورځ کارونه وګورې سم او چې 10 بجې پاسې تا ټول ورځ په خوب کې تیر کړه ته بس د کار به سمې وکړي سار وختي پاسې یو سپاره سبق وای منځ کوي بیا به د ورزش وغیرہ هم خیر دی کوي د بدن د بارخي حدیث کې راځي کله چې نبی علیہ السلام خیبر فتح کو نو صحابه ورسره صحابه هډیر بادر خلک نو په دې خیبر کې يهوديانو سیدل نو نبی علیہ السلام را روان دي د مخ کې صحابه ور پسې دي نو يهودو ولیدل چې زمري خورالو نو يهوديانو چغې کړې ویلي والله محمد والخميس قسم دې محمد او داغه ملګری را پسې را ورسېدل یو بل ته چغې وایي سړی خوراله خیبر موسیګیر نبی علیہ السلام دغه وخت ویلي الله اکبر مجاهدین دا نعره لګی کنه نبی علیہ السلام ویلي الله اکبر او به او فرمایل خیبر الله اکبر نن ډیره د بربادی ورځ د خیبر او به او فرمایل اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين د نبی علیہ السلام د الفاظ د دې آیت سره سره موافقت کوي وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا نزلنا بساحه قوم کله چې زو زما فوج په یو علاقه باندې وردن نشینو دا غوي سبب ډیره خراب وي نو خیبر به سکو هغه فتح کې يهوديان مردار کړو صلاله او تخدیدل نو الله وی فاذا نزل بساتم کله چې نازل شي بساتم په میدان د کورونو د دوی باندې عذاب فساء نبد صباح المنذرين سبا د ير ور کړې شو خلقو بیا وی وتولانهم مخواړه د دوی نه حتا هین تر یو وخت پورې وابصر ګور فسوف يبصرون زرد دوی بم ګوري سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دی صورت کی ګور ټوله د توحید خبره چلی ده الله د ملائکه عجز ذکر کو چې دا ما سره شریک نشي کېدی دوی ځان نظمات محتاج د جنات عجز ذکر کو د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عجز ذکر کو اوس اخره کې الله صورت په خپل توحید باندې ختمي چې عقیده د توحید ساته بندگی به صرف او صرف د چا کې الله غسر بسوک نه شریکی سبحان ربک پاکی د رب تعالی رب العزت رب عزت د دې دوه معنی دی رب العزت یو خدا دی چې اختیار د عزت د الله سره دی د رب سره دی لکه قرآن کی راضی تعز من تشا وتذل من تشا دویم معنی دا د رب العزت چې الله خپل ډیر عزتمن رب دی عما دا اغن یصفون چې دوی بیانای وسلام علی المرسلین دا شان د رسولانو ذکر کوي وسلام او سلام دې د طرف د الله علی المرسلین پر رسولانو باندې د لوی مقام دې کنه چې الله وایي چې زمات په دې خلکو باندې سوایا سلام والحمد لله رب العالمین ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله لره دي چې رب د مخلوقات دی
وما منا نشته د مونږ لره الا مگر له اغلر مقام معلوم زید ودرېدو معلوم دی و انا لنحن الصافون او یقینا خامخا مونږ صفونه جوړو و انا لنحن المسبحون او یقینا خامخا مونږ تسبیح وینکیو و ان كانوا ليقولون اگر کودوی خامخا ویل بدوی لو ان عندنا ذکر من الاولین کچرتوی زمون د پاره یاداشت د مخکینو خلق لکلنا عباد الله المخلصین نو شوی به مونږ بندگان د الله بچ ساتل شوی د ګناهونو نه الله وی فکفروا بی نو کفر کو دوی په هغه سره فسوف يعلمون زر د دوی و پویشي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین او یقینا مخک شوی د وعده زمونږ د بندگانو رسولانو سره دا وعده چې انهم یقینا دوی بلهم المنصورون دوی سره مدد کې دیشي و ان جندنا لهم الغالبون یقینا لخر زمون دوی بغالبی فتول عنهم مخواړه ود دوی نه حتا حين تر یو وخت پورې و ابصرهم وګور دوی تفسوف یسرون زرد دوی بمګوري اف بعذابنا آیا عذاب زمونږ یستعجلون دوی په تلوار سره غواړي فایزا نزل نو کله چې نازل شي بساحتهم په میدان د کورونو د دوی باندې فساء نو بد صباح المنذرین سبا د ير ورکړې شو خلقو وتول عنهم حتى حين مخواړه ود دوی نه تر یو وخت پورې و ابصر ګور فسوف يسرون زرد چې دیم ګوري سبحان ربك رب العزه عما يصفون پاکی دا رب ستالرا رب عزت من دا اغن یسیپون چی دا خلق ولا بیانی وسلام علی المرسلین سلام دے دا اللہ دا طرف پٹول رسولانو والحمدللہ ټول صفاتونه د اولوہیت اللہ لرد رب العالمین چی پالون کی دا ټول عالم دے